بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن ډیر یو اهمه موضوع ته اشاره کوو. هغه دا ده چې په ګناهونو باندې انسان کله ډاډه کیږي. په دوه وختونو کې یو تاسو به کتلی ډیر خلک داسې دي چې هغه ګناهونه کوي او د دې عقیده ده چې بس الله بخون کې مهربان ذات دی، الله به مو بخي. په دې خپل ګناهونو باندې هیڅ باک نه کوي، الله سبحانه وتعالى ته رجوع نه کوي، غم وسره نه وي چې ته تاسو کې ولې دا ګناهونه کې دا خو د الله نافرمانی ده، دا مکه وداسي به الله بخون کې مهربان دی، من کمزوري. نو ته صرف د الله مهرباني ته کې نه استلې او د اغې نه دی خوف او ير نه راتله چې کله د ګناه کول او بس صرف دغه چې بس الله بخون کې مهربان دی، الله به وبخي. یو قسم دا خلق دي دا په ګناهونو باندې ډاډي. دویم قسم هغه خلق دي چې هغه نه امید شوی د الله د رحمت نه، او یا موږ دومره ګناهونه کړي خدای کوم الله وبخي. نو دا شیطان دی د وسوسه چلی دا چې الله تعالی بخي دا ډیر زیات ګناهونه کړي دي، نو بد الله د رحمت نه امید او بس ګناهونو کې اختی واسم الله موږ نه بخي وي. نو دا دوه قسمه خلق تاوانيان دي. نو سوال دا پیدا کیږي چې موږ کوم حالت کې اوسېګو؟ د مؤمن د پاره دا يره د الله نه او امید د رحمت دا دوه داسې دي لکه د یو مرغه د پاره دوه وزري چې یو هم کټ کړي شي نو دا مرغه به نشي اولتلې. مؤمن دا د دې دوه په منځ کې ژوند تیری، هم د الله نه یریږي، د الله نه به خوف کوي، اصلا چې د عملونه می قبول نکي، اصلا چې الله را ته غوسه شي، الله را ناراضه شي. او دویم بیرته به امید هم ساتي د رحمت د الله چې الله خو ډیر مهربان ذات دی، پراخ رحمت والا دی، هم به د رحمت امید ساتي هم به یریږي. نو دا انسان به کامیابی. یو ډیر ناشنا واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې تقریبا 20 قسمه خلق لیدلیو. یو بګی د څه کسو چې اغا د الله نبی فرمای پولیس رات باندې او د سیرپیدو د یری د وجنه لړزیدو بالکل لکه دا د کجوري پانه چې دی اواله کیږي او دا داسې رپیږي، دغه شان لړزیده. وای دی انسان یو عمل کړو په الله خو ګمانو، نو په الله باندې خو ګمان ساته، همیشه د والو ټکولو او د عذابونو سوچ مکوا، بلکې په الله خو ګمان ساته چې الله بس موږ دا واړه واړه عملونه قبول کړي، حساب برا سره اسانه کی، رحم برا باندې وکي. دا سوچم کوا، یوازې دا نه چې بوهلو ټکولو او د عذابونو سوچونه کې. نو دغه انسان دغه خو ګمان رااله او د دې انسان د یره ختم کړه، دا رعب ولا ختم ک او تویل چې زبدي پولیسرات باندې. او دا رنګ یره چې کله انسان کې یره موجوده نه، دا انسان نشي کامیابی دی. د الله نه خوف، د الله نه یره، هغه سترګې چې هغه نه اوخ کلار شي د الله د یری د وجنه، الله سبحانه وتعالى غسترګو ته ور نور رسي، هغه غسترګي سوځینه. د الله خوف ډیر زیاتې فائدې دي. خو مؤمن با هم د الله نه یریږي، هم به امید ساتي. دا څه باندې چې بس څه غواړي هغه کوو، بس الله مهربان ذات دی نه، او بالکل نا امید کیږي. نو کله چې سړی نا امید شي هم په ګناهونو کې چې دی به اخته کیږي. مزګه کوئی چې ما خودونه ګناهونه کوي چې الله مانه بخي نه. الله فرمای الله انسان ته ټول ګناهونه بخي، چاله چې وغواړي ګناهونه متبخي. خو یو داسې ګناه ده چې هغه الله سبحانه وتعالى انسان ته هیڅ کله هم نه بخي. ان شاء الله را رواني ویډیو کې په هغه باندې خبر ګو چې هغه کومه ګناه ده چې هغه الله سبحانه وتعالى انسان ته نه بخي.